مونږ سره اړیپور جیل کې یو سړی و خدای دې وبخي جلیح خان هغه به وی چې لاندې د سرو ګلونو باغ د قلم بيدي دور لاندې د سرو ګلونو باغ د قلم بيدي دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا الله ډېرو بسکلی وي خو موایا زما دسکلو ډېرو بسکلی وي خو موایا زما دسکلو قاتل تا دومره خندېدلی یم تپوس مکوا دا دغه اشعار دي ما ته وی چې مولانا صاحب زه چې مړ شم که نه چې د دشنغر مولیانو ته مې پرې نه دي مالې ولې ویلې بد مې ورپسې ډېر ویلي دي اوسې نه چې په تخته چېرته ګوته رانې نو د خدای شان ته وګوره ما ته لمبه وه چې زه مړ شم راشي چې مړو زه په پاړه چنار کې وم نو ته خبر شوی نه وم بیا دعا ته ورغلم او داسې طبیعتي سړی و چې چرګ به چا وله راوړي د کلي نه اختر را روانو وړوکې اختر زمونږ روجه په جیل کې وه په دې جیلونو میلونو مونږ نه شي راوړی اسی توالېټ هیڅ ټونګن مارنے والے نو چرګانې وله راوړي نو هغه یو چرګ بانګونه وي چې بانګونه یې وي نو دی به د شپې خوب ته نه پرېښو چې خوب ته نه پرېښو نو هغه څه چلې کړی دی چې چرګ لی کونه غوړه کړې ده سهار زه د هغې بارک ته به ورتلم هغه غسلخانه لږه ښه وه پکې لمبل برکه مړم کړم ظالمانو نو سهار چې زه ورغلم نو چرګ داسې چل کوي بانګ نشي ویلی چې بانګ نشي ویلی نو ما غلام بلور ته ویلې چې هلکه دا چرګ حلال کوي که نه دا خو بیمار دی بانګ نشي ویلی هغې په خندا شو په ځمکه را پرېوتل ویلې دا بیمار نه دی جلیح خان والا د شپې تیل په کونه مګلي نو زور چو کې رسته باد وځي نو ما جلیح خان ته چې دا دې څه کړي دي ویل دا خدای دې تباه کړه ټوله شپه بانګونه وایي د خوبه یې وویستو بیا را سره بار په چمن کې ناستو د هلکانو به والیبال ما ته وی دا مولام پوی کا مونږ هلته د هلکانو تماشه کوو دی مازدیګر راته ودرېږي په بانګونو شروع شي وی دیم پوی دا خبره خو ټول مونږ 400 کسان د اړیپور جیل کې مالې په ارام کښېنه سړي توپ زده که اوس ملا سره څه چل ویلې ته به یې وګورې تیلو بوتل یې پټ په ترخ کې راوړی او چې مازدیګر هغه په بانګ ودرېدو ده ورته بوتل مخکې کېښود چې هغه داسې بوتل ته وکته منډه یې کړه هلکه څه چالو شو استاد طبیعت یې خراب شو ویل نه تیلو بوتل نه ګوره چرګ کار ما سره هم کوي تاسو سره د چرګ کار په کار د چرګ کار اله به د سړي دامن کېږو مونږه وای چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړم بے میوې به سروې قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا به تی خالی منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لاو کړم لویه خدایا د ګناه دریاب لاو کړم لویه خدایا زه رحمان به د معاشر په میدان سکړما زړه مې بیلوت ستا په مینه محبت کې وای وای دا پښتنه خو ابو هريره نه وکړي که نه لس ورځې ابو هريره روټۍ نه ده خوړلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ناست ابو هريره رسول الله ته پته ولګېده چې د لس ورځې اوس روټۍ نه ده نو ورته ابو هريره تا لس ورځې روټۍ نه ده خوړلې ما ته وایې نه نو ابو هريره ورته څه وایي چې سترګې راواړوه خمارې سترګې راواړوه خمارې زه ډېره ساده زړه په سر ویشتلی یمه زړه مې سوری وینې تې ساسي زړه مې سوری وینې تې ساسي د بېلتانه خامار په زړه خوړلی یمه زړه مې په شمار 4 ټوکړې شو زړه مې په شمار 4 ټوکړې شو
هر یو ټوکړه د بلتان ناره وهینا یا رسول الله یو ورځ بیا په دې لار راشه یو ځل بیا په دې لار راشه په پخوانو پلونو دې پریوت ګرځونه ابو هريره ورته وایي یا رسول الله په خدای مې قسمي چې سترګې مې ستا په کتو مړې دي او زړه مې ستا په خبرو موړ دی والله که په لس ورځې کې زه پوهېږم هم چې ما څه نه دي خوړلي عشق دې ته وایي د جمعې ورځ ده بله یو مزیدار ټکی واورئ وایي ګړی دی کو در خطره اندې پی چپ که یو بله مزیداره خبره وه د جمعې ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چوری د پیغمبر نقشه چې ده د مشرانو صحابهونه نه ده منقوله هغه د صغار صحابهونه منقوله ده د وړوکو هلکانو نو د صحابو اسې داسې نظر اوچت شو نو د حضور سترګې تورې دي ورته وایي ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاداری دیگر سرما دروں کر دی اے محبوبہ بدو د پاسه بد کې یو د اس سترګې تور دی یو د لانن په کرانجه مچو وای دا چانا چې جنازې د راشي او کټ دی ګوري او پسترګو کې و خراشي چې یا الله دا بیګال شپه په خصوصي مهربانيو کا قربان دغه دعاګونه دا خلک چې زما زمر شم کنه او زما جنازې ته دا خلک راغه په ایمان کدا خدای ما وبخي په ایمان زکه چې د زړه نه یې کنه چرته ته یې مړې شو هغه ته ته مړې ژوند دې نه سوچ وای ته څه کنه مړې ژوند دې نه سوچ او چې دغه وخت دې مړې ژوند دې ورستو نه دغه څه کوي خانه خراب بچو مړې ژوند دې نه سوچ دا ریډیو خبرونه دي ریڈیو کے خزا خبروں نہ ہوئی نو کشمیر کے مذاکرات بھی ہو گئے اور کشمیر بھی بات نیچے آ گئی اور کشمیر پنزو پنزوس پہ تکالو کشمیر دے کشمیر دے کشمیر دے کشمیر دے کشمیر کو فوج گٹھی فوج خودل تصیب نہ چرگاندہ پدے عادت شو کشمیر کو باغ شہ گٹھی کہ پہ جنگ بدر کے دروجی میاشت وا او صحابه روزه نیوا د شپې پښمنی کې ست د خوراکونه یو کجوره په دوه کسه نیمه کړې وا یو کجوره نیمه یو صحابي خورو نیمه بل سباله روزم دا او توري پلاس کې دی جهادم کوي الله ور سره څه غیرت کو چې ها تاسو په یو کجوره روزه ونیوا اسمان نه الله 15000 ملائکه راوستولي 15000 ملائکه پاسونو سوري وي تورې پلاس کې وي د کافر سر به کټکولو ابو جهل غوندي خنزیر سر ته کټکو چې چا ور منډه کوله ملائکه به بیان و هغه ملائکه د کابل په غرونو کې ناشتي دي کوم امریکایي جرا شو ټرک التپروت ټرک هغه ملائکه په عراق کې ناشتي دي فوجیان د امریکای تختی لګیا دي د عراق مکه زرګونو لکونو فوجیانو بغاوتو کو چې دا خو مرګ لم خیال راغی فوج خو دې د پارا چې 24 غنټې به تور پلاس کی حاجی محمد امین دې خدای وبخي هغه به وی چې تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناس دل خو خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناس دل خو خوان کوي لیکن تور پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خوان کوي کشمیر څه شیو یو مسلمان د لسو کافرو بسته نن به د کشمیر نه چې نن به مونږه د ورچ شو کم صدر دغه
هندوستان واجپای ټیلټیز دا ټیلټیز به مونږ په کونه کې پړیا چولی وی راوسته به نن مونږ د هندو د جواب نه یو د هندو د جواب دا ټول ګند د انګریزي چرګانو جوړ دا انګریزي چرګانو باندې عادت شو چا په کرا کول په سر کړو او چا خېټه غاټه شو صاحب هغه ورځ مې یو لیدو دومره رانه وتم ما تاسو کو مالدا دې سویما میاشتا مالدا دې سویما میاشتا ول چوپ شاورک شومغه غنده خبرې کې ناستو پکورته خبر اوره د انګریزي چرګانو کار کړه او چې خوري دوی کنه دا خوراک تاسو نه مالي دلې ده اولان دې زلزله خدا کنه چې ورک شي ټول ابل شپه خدای راوسته خو بس بیا بچ شوي د اسمان اراده در تخې نه دي تھرو آؤٹ پاکستان واورا چې د پاکستان تا د الله اراده ګوره خې نه ښکاري 1000 معشومان ابل اورس په کابل کې د یخنۍ نمړ شي د خزو خپې ماته شوې 3 لکه خلک د سمندر طوفان وړي او عمل بولاندې چې تر اوسه پراته دي هغه لا پاتې مونږ دوی پس خوشاله مونږه امدادی فنڈ تیار ہو گیا اور فلانی جگہ پہنچ گیا ستا په امداد د خدای تندر رو غرزي چې زما زوی مرشي زما لور مرشي زما پلار مرشي زمر شم ستا امداد دی الله ستا په کپانو لګي کته څه خوشالي دی په امداد باندې امدادونه سي الله ترجو شي الله ترجو شي کني د اسمان اراده در تخینه ښکاری د سمندر منځ لیدل او سونه فوټه سمندر اوچتېدل او بیا پې راوړېدل داسې د ټوکو خبره وه دا خو ورشئ هغه وګورئ چې په چا راغلی و او څوک یې یوړه دغسې به د شپې پراته یئ او یو پړک به شي او پړک کې به پته نه لګي چې کوم خوا یوړئ الله ته رجوع شئ نن د دنیا په دولت او د دنیا په پیسو دا تبلیغ والا چې د چا جماعت تلار شي نو ډیر ماته وای یاره څو کو تبلیغیان راغلي دي او بس خو په غم اخته یو او کور دی وران شته تبلیغیان خو چا نه روټه نه غواړي چا نه وب نه غواړي چا نه کټ نه غواړي چا نه پوزې نه غواړي چا نه چرګان نه غواړي خپل کټوي په خای ابل اورځي زمون جماعت ته د چین دوه کسر راغلي په وفات کې د چین نو ما تراوسته ما خدا خپې خوږي جماعت تتلې نه شوم جماعت راوسته ځوانان لکان د چینی جبه ترجمانان ورسره ما ته وای اچینیان په خپل جبه کې چې مولانا صاحب ته وایا چې زمون څومره عمر تیر شو مونږ داسې خوند د زندګۍ نه دی لیدلی لکه په دې تبلیغ کې چې ولید چینیان امریکنیان مال راضي مسلمانان شوي انګريزان مسلمان شوي پروسه کالی او دمره ګیره وا راغې ول ځان انګريز ما پادریوم مسلمان شوی ستا تعریف ما په لندن کې اورېدلې تا سلام لراغلې ما خیر کاوه ما هم پیوس کړه ډېر صاحب نه یاره داسې خبرې وکړې کنه چې زه درته سوې داسې خبرې وکړې مال ته شي مسلمان ته پدې مې پوه ول زه دې مسلمان کم چې زمون پادریانو په تورات کې یو تخریب کړی دی او بیبي مریم ته د خدای خزه ویلي دي او عیسی علیه السلام ته د خدای زوی ویلي ول ما ته زړه کې یو سوچ راغی دې ټکی زه مسلمان کړم زړه کې دا سوچ راغی چې مونږه چې خزه وکړو یو بچی مشي بیا نور نه کیږي بیا بل خزه نورو بچو د پاره کوو نو الله د دومره لوی شان سره په یو ځو اکتفا وکړه وکالو چې بل بیبي مریم هم کړې وکړه ول دماغ ته مې دې خبره اپیل وکړو او فورا اسلامیک سنټر تلاړم اول ته مې ویل چې لا اله الا الله محمد انګريزان نن د مولانا الیاس رحمت الله علیه تاریخ وګورئ
زمونږ د دې مولیانو په دې دغه مه کېږئ مونږ مولیانو به دا وی چې د دریای دجله په غاړه چې سپی د تندې مړ شي الله پاک حضرت عمر ویلې چې ما نه بیا تپوس کوي نن د دریای دجله په غاړه باندې بني آدم د تندې مري او مونږ هلته مونږ وایي څه مونږ کیته نه کچھ سپی د تندې مړ شي الله بیا تپوس زمونږ نه کوي اوس بني آدم د لوږې مړ کېږي اوړه ګران بجلی ګران سوی ګیس ګران او د شاهانو بنگلا مفت گاډ مفت بجلی مفت ټلیفون مفت ایر کنډیشن مفت تنخواګانې مفت او دغه مفت سمه چې غواړي بنگلې له به درځي هر څه مفت زه د شپې سوی ګیس هیټر ته نشم کېناستی 10,000 بل 12,000 بل ارمان دی نو داسې وس به مې په لاس کې را نشي چې 2 کروڑه به دا سرکرده علالوم به 2 کروڑه چې 2 کروڑه علال کم نو دا 12 کروڑه به ایله د سړي زامن شي اوس چپ شاهان دیخوا وګورئ الکه سبلا در باندې وشو زلزلہ راغله الکه وخت لګ دی بابو چې کینه زه بس کومه زما دیدانو د شاهانو هر شی مفت بیا شاهان چې ریټایر شي نو بیا د 50,000 نه د 60,000 روپو میاشت په سیټ باندې ولګي گنجې چې خدای ورک کړی دی د پاکستان نه کم گنجې نواز شریف نه ټول وایي نواز شریف گنجې چې راغی په ملک بوج دی چپړاسیانو باسا جونیئر کلرکانو باسا ریټایر او جوړولې سا موټر وې د پاکستان ته د موټر وې ډېر ضرورت او که غریبو ته د روټۍ ډېر ضرورت دی د موټر وې ډېر ضرورت بیا امریکې ته روانو په جاز کې خپلې دوندونې ته ډبل بیډ اچولی ویله کله کله آرام کوي امریکې ته خو 14 घंटे لګي په جاز ڈبل بیڈ په جازونو کې ځان ته اچي اوس وہی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन تا کر دے د نعمتونو زه نه او زه دې زما بچت یعنی یو ماشومان په دې سرکونو وګورئ کوپره دومره ټوکړي کړي او دومره ماشوم وي او هغه په پانا نه دودوانه پر روپای وطانه دا خرڅي او بیګاله پیروټای ماشومان وګورئ د پلاستیک بوجای په وګکړي او په دکانونو ګرځي کاغذونه ټولای کاغذونه او په خپل په دې ګرمای کې چپلی نه دی قوم ته خدای خورس خي دی ملک ته الله یو سړی کا یو په یو محله کې یا په یو کلی کې نه هر ورځ تیر کړه الله به دا ټوله محله په جهنم کې نن په مونږ په مالی کې دا تپوس کو چا سره چې بیګاله چوکوږي شپته رانه کی دام چری کړي زما عزیزانو واورای په کلاو وګونو واورای غریبان یې په خدای ته رجوع شي په خدای مې دې قسمی کوئی بم نه روټای بتا پسې منډي وای کوئی بم نه او روټای بتا پسې راځي خدای ته رجوع شي شکلونه ټیک کړي ګیره پرې دی جمعتونو ته په کوم شپه چې د زلزلې आवाज شو په جمعتونو کې زینو بار په سب کوڅو کې خلک ولاړو مانځته یا الله توبه یا الله توبه یا الله توبه دا خالی आवाज شوه دی او چې څو وخت کې اسرافیل شپېلې وغږی په هغه وخت کې بچکه چې څو وخت کې مړه پریم د پارام प्रेम दा बुत परस्ती दीन अहमद में कहीं आई नहीं इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं तो बिजलीगर मुला फोटो बा सब खुदा दे बेख द बिजलीगर उबासी के पदे कौम के पैदा दे जवान तो खुदा कसम
چې د بجلیګر مولا نه ز سپیم خګنم سپه ولې سپي سره به د خپل عمل حساب نه کی او بجلیګر سره به د خپل عمل حساب کی معنا سپیم خبه فوټوانو نه څه جوړي نن ټول ملک عزیزانو بتخانه ده زه بیمارو ما څوک به تپوس تراغه کوټه کې به پروت نو ایو دا شاخوا دی خو دیوالونو ته کته مالې څه ګوري ویل ټي وي نشته یره یو بل قسم غوسراله داسې غوسراله چې ما کنځلې خولې تراله خو مال بیماری تپوس تراغله غږ نه ونه ټي وي نن بلا بلا راوته دا ګول غوندې سی ډي دې کټي ډي دې هغه بلا راوته د سه په کورونو ټلیفون نیټورکونه دی ټلیفون دې چې تنه خوستا خزه به اوچتای کنه هلو څوک خبرې کوي لانی خان شتا نه یاغي خو تشریف بار وای نه چاته زه ټلیفون کوم خبره ته ملو ټلیفون د خزه چې څنګه مخ عورت ته مخ داسې د خزه आवाजم عورت د خزه आवाज بم پر دې سړی نه اوري نن هر کور منکر مون سره مخامخ اوسېږي او دغه ده په کوڅه کې کورخه خرڅي څه خرڅي کورخه خرڅي دې کنه لکه ماته مخامخ کور هغه ورځي دومره ټي وي کوړه نه نهسته دومره او هغه کیبل چې لګولې نو ما نه مخامخ نه دیوال په شای راته وکړې دي لکه چې ماته مخامخ هغه بیا دکاندارانو لم ورکړي او خرڅي په کوڅه کې کورخه او دا په خبر به مونږ غواړو چې خدای ته ونه جنت